اروپایي ټولنې د روسیې پر لسګونو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي. اروپایي ټولنې دغه بندیزونه تازه د روسیې پر هغو چارواکو لګولي چې د پوتین د مخالف الکسي ناولاني په مړینې او ځورولو تورن و. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې وویل چې د روسیې د رژیم په وسیله د ناولاني وژنه د بشر ژوند ته د دې رژیم پوره بې پروایي ښیي. تر دې وړاندې هم اروپایي ټولنې، امریکا او ځینو نورو هیوادونو د الکسي ناولاني د مرګ په تور د روسیې حکومت پر لوړپوړو چارواکو او پوتین ته پر وفادار اشخاصو بندیزونه لګولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر بوریل ویلي چې د اروپایي ټولنې نوي بندیزونه په روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونو د پرلهپسې مواردو په خاطر د روسیې له سیاسي مشرتابه او چارواکو سره د حساب کتاب ښکارندویي کوي. د بوریل په وینا په دې ټول پوهیږي چې پوتین روسیه نه دی او روسیه پوتین نه ده، نو ځکه اروپایي ټولنه د روسیې د مدني ټولنو او خپلواکو غږونو ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې نه دي ویلي چې دا ځل یې بندیزونه د روسیې پر کومو چارواکو لګولي، خو تر دې وړاندې یې پوتین ته نږدې د هغه زندان په کسانو لګولي چې الکسي ناولاني یې د سانټیګریډ په کچه په -21 درجې هوا کې قدم وهلو ته ایسته. الکسي ناولاني د پوتین سرسخت مخالف او منتقد و او همیشه یې د پوتین د خرابو پریکړو په وړاندې روسي غبرګونونه راپارول او د پوتین مخالفین یې یو موټی کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر په توګه یو ځل بیا لوړه وکړه او ښایي تر راتلونکو 6 کالو پورې د روسیې د مشر په توګه پاتې شي. پوتین خپل ټول مخالفین او منتقدین یا هم وژلي او یا یې زنداني کړي دي چې له دې کبله په ټاکنو کې د نوموړي هیڅ سرسخت سیال نه تر سترګو کېدی او ټول سیالان یې خپل ملاتړي ول. هیره دې نه وي چې الکسي ناولاني د فبرورۍ په 14مه په مرموز ډول د روسیې په یوه زندان کې مړ شو چې دې خبرې د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه راوپارول.